ستا اظهارات مې ولوستل په خبرو دې باور کوه هسې هم که پوښتنه وکړه نو ته ماته بله خبره نه کوې امر صاحب تاسو څه وایئ ښه نو که کومه بله پوښتنه نه لرئ نو زه به لاړ شم ما ته اجازه راکئ کښېنه کښېنه یو څه نور شیان هم شته مهرباني وکئ اورم یې عامر صاحب داسې احساساتي راته مه ګورئ ډارېږم چې لږ څه وروسته ماته د مینې اظهار ونه کوئ په موږ څه شوي زویه څه شوي ووایه څه شوي هېڅ زموږ کور خواته نه راځي موږ سره چای څښلو ته هم وخت نه لري پخوا به مو څومره ښې کیسې سره کولې فاصلیا لازانیا به مو خوړله او خوند به مو اخیسته وګوره الپر هره شپه ستا پوښتنه کوي هره شپه ورته د دروغ یوه پلمه جوړوه وایم راځي کار لري زویه وایي زه یې هېر کړی یم که څنګه هنري خور د نوربانو باور وکړه تا پسې ډېرې خفه شوي دي په موږ څه شوي هلکه عامر صاحب حق لرئ خو زما کارونه او موږ د دوه ورونو په څېر وو له ورور نه هم یو بل ته مخته وو خپل ځان مال او اولاد مو تل یو بل ته تسلیم کول که نه بیا به همداسې شو هر څه به بیرته ښه شي همداسې نه ده ملګریه وګوره پخوا مې هم څو ځلې له تا سره خبرې وکړې څو ځلې نور به هم در سره خبرې وکړم هر څه چې کوې ویې که ځان به مې درنه قربان کړم ما خو پېژنې که څه دې پټ کړي وي ویې وایه هر څنګه چې کېږي زه در سره هرومرو مرسته کوم خدایا د کوم کار لپاره غواړې را سره مرسته وکړې وګوره سبا بله ورځ واده کوم ځان ته کورنۍ جوړوم کار مې پیدا کړی شکر دی ډېر خوشحاله یم یعنې هېڅ ستونزه نه لرم کېدای شي ته خوشحاله وي خو زه هېڅ خوشحاله نه یم خبر اوسې دا چې موږ نه لرې ما خفه کوي وبه منم چې موږ سره د مینه نه ده پاتې کله کله خو د الپر او نوربانو پوښتنه کوه اندېښنه مه کوه امر صاحب یو ځل خپل کارونه جوړ کړم په یوه امنیتي شرکت کې مدیر شوی امر صاحب اوس به ولې له ما او تا سره ګورې که څنګه امر صاحب ملګریه زه خپل عاقف پېژنم موږ نشي هېرولی هله دا لاسلیکه وروسته بیا تللی شي یعنې څه همداسې به لاړ شي امر صاحب هو زه ځم که مامدوی ونه غواړي بیا هم ځم امر صاحب داسې یو اظهارات مې د لومړي ځل لپاره ولیدل ولې مو فشار ورباندې رانه وړ ولې مو څه ونه وایه مامدوها ارامه اوسه ځم په ځینو خبرو پوهېږم څه دي امر صاحب له ما سره راشه څارنوال صاحب موږ ته پته مه دی له نهه ګوتې سره معامله کوو تاسې وویل هغه سړی روغتون کې دی اوس به هلته هېڅوک هم نه ورپرېږدي هلته خو ډېر پولیس دي څنګه به دا کار وکړو تر نن ورځې مو چې هر څنګه کول هماغسې به یې وکړو د پولیسو سترګو ته په کتو سره به یې راوباسو دا عملیات زه خپله اداره کوم اوس نو موږ ټول لیوان له ځنګله راښکته کیږو زما وخت هم راورسېده خبرې مو څنګه وې عاقب کوم څه وویل هېڅ یې پوښتنه ترې ونه کړه چې عاقب څه به وایي هسې یې خوشې که خوشې که څه پوښتنه مې ترې کړې وای هر څه ښکاره دي مامدوها او به وایو چې له جعلي کار سره مو ونیوه ښه بیا به څه کېدل ښکاره ده چې هغه بل چا لپاره کار کوي یو څوک شته چې هغه ته یې د ریشې ور اغوستی او موټر یې ورکړی او کار یې ورته پیدا کړی هغه امنیتي شرکت هسې په نوم جوړ شوی څارنوال صاحب ډېر وړاندې تللی دي هغه یې په خپله لومه کې راګیر کړی عاقف هم دوکه شوی او د هغوی منځ ته دننه شوی د دې وروسته د هغه جلا کېدل له هغې ډلې نه به ډېر سخت وي
زه بیا هم په عاقف باور لرم که ښه یې وڅارو موږ به خپلې دې موخې کس ته ورسېږو څارنوال صاحب هغه به پیدا کړو چې عاقف یې دوکه کړې و چې تا داسې پرېکړه کړې زه هم در سره یم نجیب عمره هر څنګه چې ته غواړې څارنوال صاحب زموږ کار دا نه ده چې یو کس ونیسو او څو کاله یې زنداني کړو او دې کار شا پرېږدو لومړی کار مو د معلوماتو ټولول دي وخت چې را ورسېد ټول به زندان ته ولېږو امیر صاحب د نهه ګوتې کوټه کې د پیدا شوې درملو څېړنه له عدلي طب نه راغله مننه نیازي مهرباني وکړئ څارنوال صاحب جالبه ده څه شوي څارنوال صاحب کوم درمل چې پیدا شوي بې زیانه دي هغه د زړه د ناروغیو لپاره کارول کیږي فکر نه کوم په عدلي طب کې مې ملګري سره خبرې وکړې هغه هم دا درمل وکتل وی ویل هرومرو د ډیجیټالین درمل دي دا درمل د زړه د حملې لامل کیږي او په وینه کې هم نه ښکاري ته ډډه یم همدوها هو څارنوال صاحب دا خو د عدلي طب راپور دی څنګه کېدلی شي داسې ښکاري چې په دې موضوع کې هم د هغې ډلې لاس دی څارنوال صاحب اغله اغله که غواړې نو زه به خپله تاسې ورسوم ساحل کې به لږ چکر هم ووهو ځه ورک شه بې شرمه سړیه ولې دې داسې وایي ترتیا. زما زړه ماته به رزیله خیري هیڅ نه شرمېږي چې د خلکو په خوځولونو باندې خبرې کوي لږ وشرمېږه بده ده ډېره بده ده خیري نه څه مې نه دي ویلي مدیر صاحب هغه خپله شله وه چې ماته چکر راکړه ویې ویل موټر دې ښکلی دی ما وویل ځه لاړه شه زه هېڅ هغسې سړی نه یم که څنګه تاسې مهرباني وکړئ مدیر صاحب مهرباني وکړئ آفرین خیري آفرین وګوره داسې دروند او ښه سړی شه مننه بیا چې هر څه وایي منم ښکلی حالکې د هېڅ څه کمی نه لرې هوښیار اوسه سمه ده راځه مهرباني وکړئ مدیر صاحب مهرباني وکړئ چیرته ځو مدیر صاحب څارګار صاحب ووایه نجیب امر ته خوشي کړې هو ځان سره مې ویل ډېر بد وشول تا به په اسانه خوشي نه کړې خو خوشي کړې هغه به بیا کوم پلان لري زه هغه ډېر ښه پیژنم د ګیدړ په څېر چالاکه دی هسې زه نه یم خوشي کړی خیري یا به یې راپسې کوم کس رالیږلی وي یا به مې خپله څاري یعنې اوس یې راباندې شک کړی ښه مدیر صاحب اوس چې ته دومره لوی مقام ته رسېدلی نو ما ته هم یو کوچنی کار پیدا که پیدا به یې کم پیدا به یې کم خو تا پسې پولیس ګرځي که نه خیري نه وروره د څه شي پولیس کله چې فاروق او کلش کمال ووژل شول هغه داوام خپل کار پسې لاړه سمه ده یو کار به وکړم بلې پیکاسه راووتې هو همدا اوس ماته راشه سمه ده اوس به درشم مشر به لږ وروسته راشي اندېښنه مه کوئ هغه ډېر ښه سړی دی خو بیا هم د هغه ښه درناوی وکئ که په غوسه شي بیا د پټېدو ځای هم نشي پیدا کولی د هغه په خبره کې خبره مه کوئ یوازې په ډېر ځیر سره د هغه خبرو ته غوږ ونیسئ په خیر راغلی ښاغلیه سلام ځوانانو ماشاءالله ثابته هلکان ټول ډیر منظم ښکاري کله چې انسان داسې هیوادپاله ځوانان وویني هیله من کیږي اوس هم د دې هیواد لپاره یوه هیله شته آفرین آفرین دا ملګری غواړي ستاسې خبرې واوري مشره ستاسې خبرې ډېرې مهمې دي البته که غواړئ هلته کېناستی شئ ملګرو له نن ورځې کابو 40 کاله مخکې موږ د مخکې له وخته زوال سازمان په ډېر ښه نیت او په دې موخه جوړ کړ چې هیواد نه ساتنه وکړو په هغه وختونو کې زموږ هیواد کې د بهرنیو سازمانونو شمېر له 80 نه هم ډېر شوی و
په خواشینۍ سره زموږ ډیری نږدې هیوادونو هم د دې سازمانونو ملاتړ کاوه. د 1980 کال جون په 12مه چې 822,000 میله وسلې ونیول شوې، له هغو نه 90% یې یعنې د ناتو هیوادونو رالېږلې وې. همدې هیوادونو موږ سره د ملګرتیا څېره هم ښکاره کوله. هغوی ما ته داسې ښکاره کول چې زموږ په شاوخوا کې څومره هیوادونه چې دي هغوی ټول زموږ دښمنان دي. 3 میلیونه نفوس لرونکی ارمنستان هم زموږ لوی دښمن و، یونان هم زموږ لوی دښمن و، سوریه هم زموږ لوی دښمن و، ایران چې 15,000 کلن مدني تاریخ لري هغه هم زموږ لوی دښمن و، صدام هم زموږ دښمن و، بلغارستان زموږ دښمن و. یوازې دا هم نه و، دننه هم موږ بې شمیره دښمنان درلودل: کمونستان، انقلابیان، سوسیالستان، ترهګر او همدارنګه داسې نور ډیر خاینان ول. سمه ده، دا نن ماته په تماشه هله راشه. خانو د پرون شپې لپاره بخښنه غواړم. نه ګوتې سره دې څه کار درلوده؟ لږ پاتې و چې پولیس دې ونیسي. د پلار یادښتونو کتابچې لږ څه اندېښمن کړی وم. ما تا ته څه وویل؟ تیرو کیسو پسې نور مه ګرځه. پوهېږم د پلار په اړه دې غواړې پوه شې، زه دې نه ملامته وم، خو ته زموږ لپاره له هر څه نه مهم یې. دا زما په خپل کنټرول کې نه دي. په څه چې غواړې پوه شې ما نه پوښتنه وکړه. ما له تا نه څه نه دي پټ کړي. که هغه کتابچه مو لاسته راوړه یو ځای به یې وګورو. هغه سړی روغتون کې د کتابچه څنګه ترې واخلو؟ هر څه چې کېږي اخلو یې. خو څنګه؟ روغتون ته دننه کېږو، ته زه او ګوپمن. ته چمتو یې؟ هو، دا ډېر ښه خبر دی. البته چې چمتو یم. زما خبر ته په تمه اوسه. سمه ده، زه باید لاړ شم، یو څوک باید ووینم. د ملکې لیدو ته ورځې؟ هو. ډېر لرې لاړ نه شې، درته زنګ وهم. موږ د مخکې له وخته زوال سازمان د یو امنیتي او دفاعي سازمان په توګه د دې دښمنانو په ضد جوړ کړ، خو ډېر زر پوه شو چې دوکه شوي یو او کوم چا موږ ته دوکه راکړې وه. هغه سازمان چې ځان ته د رڼا او لادوایي هغوی زوال سازمان هم لاسته راوړ. موږ په دې تاریخ حقیقت پوه شوي وو. مخکې له وخته زوال سازمان د دې هیوادونو لخوا ملاتړ کیدونکی سازمان شوی و. هغو کسانو چې پخوا به یې موږ له بهره ویشتلو اوس یې دننه خوانه، یعنې په زړه مو ولي. سربیره په دې چې سړه جګړه نړۍ کې پای ته ورسېده، خو زموږ هیواد کې هیڅ کله هم پای ته نه ده رسېدلې. لوبه همغه لوبه وه. د عثمانیانو په دوره کې هم د هیوادپاله کسانو سازمان په همدې ډول لاسته راوړی و. د یو څو هیوادپاله کسانو یوازینۍ چاره همدا وه چې له صفر نه یو بل نوی سازمان او تشکیلات جوړ کړو. د بېنومه اتلانو سازمان داسې رامنځته شو. زموږ د بریا یوازینی راز دا دی چې د مخکې له وخته زوال سازمان په اړه په هر څه پوهېږو. اوس د هغوی په اړه او د هغوی د رامنځته کېدو په اړه په هر څه پوهېږو. د مخکې له وخته زوال مشران زموږ له شتون نه ډېر ډار شوي دي او حیران پاتې دي. د یوه بېواکه ماین په څېر هرې خوا ته برید کوي. کوم جنایتونه چې سرته رسوي د هغه لامل همدا دی. هغوی پوهېږي چې د بېنومه اتلانو سازمان به ډېر زر هغوی ته سخته ماته ورکړي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ځمکې له لاندې نه راووځو. وخت یې دی چې له دې تیارې سره مبارزه وکړو. دا مه هېروئ. اوس نو تاسې هر یو بېنومه ځواکمن اتل یئ. مننه مشره. ملګرو خبرې مو واورېدلې. موږ ډېر کارونه لرو. هر څوک د خپل کار ته لاړ شي.
زمونږ ملګري ټوله ورځ معلومات راټولوي او لوی کمپیوټر کې ثبتوي امونږ هم هغه سره اخلو چې زمونږ په درد لګیږي دومره ډیر کسان چیرته اوسېږي ثابته لاندې یوه کوټه لرو ښاغلیه موږ ټوله شپه او ورځ همدلته سره یو ځای اوسېږو همدلته یې خورو او څکو ډېر کسان فکر کوي چې د هغوی کورنۍ غړي مړه شوي انشاءالله هغو میندو او پلارونو ته نه شرمیږو ثابته د شهیدانو په څیر دا میندې او پلارونه هم په موږ باندې ډېر حق لري اوس یو وخت را رسېدلی چې رازونه افشا شي ثابته که غواړې زما کوټې ته به لاړ شو د اور په اړه کوم خبره شته د هغه ځای په اړه یوازې نه ګوتی پوهېږي هغه هم روغتون کې دی هغه ته ځان ورسوئ او کتابچه ترې واخلئ نه ګوتې ته ځان ورسوئ او هغه ته سپارښتنه وکئ ووایئ چې د وژل کېدو مخه به یې ونیسو دا کار به زموږ سپین ګیری حل کړي مشر دې راته امر وکړي هېڅ ستونزه نشته ته یې حلولی شې هېڅ اندېښنه مه کوه مشره یوې سپینې چپنې ته اړتیا لرم ښه ده هله نو وړتیا دې ښکاره کړه یعنې په روغتون کې له 9 ګوتې سره معامله کوئ هم داسې ده هغه رزیل سړی به هېڅکله دا خبره ونه مني د هغه د قانع کولو چل راځي اندېښنه مه کوه خو موږ په روغتون کې دننې خوانه هم مرستې ته اړتیا لرو څوک پیژنې خلک ډېر پیژنم هر روغتون کې چې وغواړې پیژنم یې دننه به ډېر پولیس هم وي هغه باید لومړی د پولیسو له څنګ نه لرې کو زما پخوانی زده کوونکو نه اوس ځون هغه روغتون کې دی د زړه جراح دی زموږ دا واته هم نږدې دی ښه ده مخکې له دې چې نه ګوتی پولیسو ته څه ووایي باید دا کار حل کړو ښه دننه څنګه ورځئ دا واخله پوه به شي ډېر ښه پلان دی څمله ملکې څنګه وشو خورې دا پیښه ناڅاپه وشوه وړکتون کې مې یو ماشوم سره لوبې کولې ناڅاپه په خمې بنده شوه شفا دې وي ملکې خورې مننه ګرانه عاقب خبر دی ګرانې نه تر اوسه مې لیدلی نه دی څومره لږ وخت کېږي چې پلار یې له لاسه ورکړی ته دې بلاګانو ته وګوره دې موټر ته وګوره دا خو د عاقب ورور دی عاقب ورور مې راغی زویه لږ پام کوه داسې منډې مه وهه عاقب راغی هو هماغه به وي خیر راغلی عاقب وروره وای زمری ته څنګه یې ها ښه یم دا موټر مژاله زویا مژاله سمه ده دې موټر او جامو سره ډېر ښکلی ښکاري وروره ملکه خور دې دننه ده ها زویا هو دننه ده راځه سمه ده زویا بس کنو مژاله په خیر راغلی عاقبه دواړه په خیر راغلی څوک راغلی دي ډېره مننه وږی خو به نه یې چې درته چمتو کړم زویه نه خورې مننه هسې هم ډېر وخت نه پاتې کېږم ارامه اوسه ګرانه د عاقب ورور موټر دې لیدلی لږ صبر وکړه الپره راشه فاتح راشه شفا دې وي ملکې راځه چې څنګه داسې وشول نو په خمې بنده شوه ته څنګه خبر شوې وړکتون ته تللی وم هلته خبر شوم یو ځل خو به دې راته زنګ وهلی و ملکې خانم ومې نه غوښتل چې تا بې ځای اندېښمن کړم عاقفه مهم څه نشته زه اوس ښه یم وګوره که غواړې ډاکټر ته به لاړ شو زه خپله لاړم مننه ښاغلی عاقفه څنګه دومره پې پام کوې ماشاءالله ماشاءالله تل هم داسې واوسه موږ هم هغه خبرونه اورېدلی دي په تاسو تر اوسه جدي پرېکړه نه ده شوې وبه ګورو خیر دی بیا هم موږ تاسې یوازې پرېږدو ځینې خبرې به ولرئ عاقفه وروره د موټر کلي دې خو راکړه ما ته وګوره روښانه نه کې سمه ده عاقب خو د واده سپارښتنه کړې وه ملک یې هم هو ویلي وو اوس وایي جدي پرېکړه نه ده شوې
والله زه هم پوهه نه شوم کومه ستونزه به وي خو والدې مخکې وویل چې جدي پرېکړه نه ده شوې. وګوره ملکې، ما ځان سره ډیر فکر وکړ. ومې ویل دا کار خو په زوره نه کیږي. راځه چې د واده له دې کار نه لاس واخلو. والده څه فکر کوي؟ ما خو تاسو څه نه دی ویلي. یوازې وخت مې وغوښته عاکفه. دا کار خو په زوره نه کیږي. ستا لپاره زموږ د دواړو لپاره مې یو کور ونیوه. ومې غوښتل یو کور ولرو. ومې غوښتل تا خوشحاله کړم، خو بریالی نه شوم. زموږ په خیر به همدا وي چې د مینې نه تیر شو ملکې. خو ته غلط پوه شوی یې عاکفه. ما نه دی ویلي چې تا سره واده نه کوم. ښه نو څه دې وویل؟ څه دې وویل؟ ومې ویل چې اوس چمتو نه یم. سمه ده نو، کله چې ته چمتو شي بل کس به پیدا کړي. پوهېږم دا فکر ستم خوښ شو که نه؟ زه اول نه پوهېدم. تا د بېلتون لپاره یو بهانه لټوله. نوی کار، نوی موټر، نوي کسان په اسانۍ سره پیدا کوي. دا ته څنګه خبرې کوې ملکې؟ البته همداسې ده نو. ستا پام نه دی چې څه وایې؟ هغوی شخړه کوي که څنګه؟ زما په ان ته نه پوهېږي چې څه عاکف وایي لیونتوب عاکفه. خو درته ګوره مانندی خبرو ته کړه. دې پام کوه. بیا یې مه ما ته پیلوه. وګوره ملکې، زه د هیچ چا د لوبو سامان نه یم. دا سمه ده چې تا سره مینه لرم، خو که اړتیا شوه د مینې نه تېرېدایم شم. دا مینه او محبت به دواړه هېر کړم. عاکفه، زه هم تا سره مینه لرم، ولې نه غواړې چې پوه شې؟ ما خو تا ته څه نه دي وګوره ویلي. ملکې، وګوره ما ته وګوره. ته ښایې، راځه دلته کښېنه. راځه. په دې ځای دې څه شوي؟ وینې شو؟ کوک یې خوړلی. د څه شي کوک؟ ته خو لوېدلی وې که نه؟ ما ونه غوښتل چې تا ته ووایم، د دې لپاره چې اندېښمن نه شي. لاس مې ژوبل شو، 2 کوکه یې وخوړل. بخښنه غواړم، ما در سره احساساتي چلند وکړ. ډېره بخښنه غواړم. وګوره عاکفه، یو ځای هره ستونزه حلولی شو. په ما باور وکړه، زه هېڅکله هم تا په نیمه لاره کې نه پرېږدم. وبه یې ګورې. بخښنه غواړم ملکې. بلې عاکفه، د عملیاتو لپاره چمتو یو، همدا اوس باید سره وګورو. سمه ده، درځم. چا زنګ وهلی و؟ دفتر نه زنګ وهلی و. اوس 2 دقیقې مې یوازې نشي پاتې کېدلی. بیا ماته په غوسه کېږي. بیا دې شفاوي ملکې، زه باید لاړ شم. چیرته ځې؟ د شپې لپاره مې عاکفه؟ وریجې او فاصلیه پخوله. کوم بل وخت به یې وخورم هنري خورې. د لیدو په هیله. دا یو واله ده، کله چې روښانه شي د 9 ګوتې روغتون او 100 مترۍ کې به ټولې مخابرې، موبایلونه، انتن بند کي، ان کمرې، هر څومره الکترونیکي آلې چې وي ټولې به خرابې شي. سمه ده، اوس به عاکف هم راشي. ورور اصلي خبرې ته به راشو. په وخت سره عیارېږي. وروره دا چې چاودنه وکړي د روغتون شاوخوا به ډېره ګډه وډه شي. عاکف هم د بم په اړه خبر دی؟ نه، هغه نه پوهېږي. مونږ دننه نه ځو. که دننه کومه ستونزه جوړه شوه نو بم ته چاودنه ورکړه. مونږ هم له ګډوډۍ ګټه اخلو او راوځو. نیم ساعت سمه ده؟ سمه ده وروره. هله نو لاړ شه، چې عاکف ته ونه ویني. ګوکمانه ته هم امبولانس راول. بخیر راغلی. څنګه یې حاکانه؟ نوې خبر خو به نه وي؟ نه امیر صاحب. سمه ده، دې باندې لاړ شه، هوا وخت. سمه ده امیر صاحب. هو ډېره ښه هڅه یې کړې وه، خو وژغورل شوې. د آخر بم بریالي شي، اندېښنه مه کوه. اوس هم غواړي چې په پټه شاهدي ورکړي؟ شویو شرایطو پورې اړه لري. په
په روغتون کې مو هم زه ونه شوم ساتلی. دا ځل به کار چانس ته نه پرېږدو. یوازې کوټه به درته چمتو کو، امنیتي کمره به هم چمتو کو، هر ډول چمتووالی به ونیسو، اندېښنه مه کوه. هغه اوږدمهاله کار دی. په اصل کې به اوس هغوی دلته هم راشي. تدابیر مو نیولې دي؟ هو نیولې مې دي، ته مه ډارېږه. صبر وکړه، لاس یې ډېر مه ټینګوه، لږ یې خلاص وتړه. چمتو یې سپین ګیریا؟ چمتو یم ښاغلی ثابته. دا واخله. د هیپوکراټانو قسم کم دی. موږ د ترکیې په بیرغ قسم کړی ښاغلی ثابته. هیپوکراټا زموږ نه خوښیږي. سمه ده، روغتون کې ډېر زیات پام کوه. سمه ده ښاغلی ثابته، اندېښنه مه کوئ. چیرته وې؟ راځه چې ناوخته کېږي. امبولانس کې ځو. ها تا وویل بیړنی کار دی، ما فکر نه وکړی چې دومره به بیړنی وي. ښه وخت کې راورسېدې. خانو څنګه دننه کېږو؟ هر څه چمتو دي، اندېښنه مه کوه. جامې دې بدلې کړه. دروازه بنده کړه چې ځو. ما ته وګورئ، هره شیبه هر څه کېدلی شي. تاسې ډېر پام کوئ. سمه ده؟ سمه ده څارګر صاحب. ملګرو مخابرې مو سمې چک کړئ. زه هېڅ ستونزه نه غواړم. دا سړی لوی کب دی چې تر نن ورځې پورې مو نیولی دی. هغوی هم د دې کار شا په اسانۍ سره نه پرېږدي. پوه شوئ؟ پوه شو امر صاحب. د هېواد سلامتۍ لپاره که زموږ د ځان په بیه هم وي، دا سړی باید ژوندی وساتو. ورځئ نو، ښه وخت. راځه نیازي. پوه شوې؟ سمه ده ښوونکیه، څنګه چې تاسې وویل هېڅوک به هم پوه نه شي. یو کار وکړه او ناروغ هغه ځای نه لرې کړه. پولیسونه یې لرې بوځه او نور په دې کار کې کار مه لره. او وبخئ. هماغه درمل به ناروغ ته هم ورکړم. ښه به شي انشاءالله. وګوره دا کار ډېر مهم دی. ته مې زده کوونکی ځکه مې درته زنګ وواهه. سمه ده ښوونکیه، په ناروغ به مو ډېر ښه پام وکړم. اوس یې باید بند کړم. د خدای په امان ښوونکیه. ښه ورځ. مهرباني وکړئ امر صاحب. څه شوي؟ آغا د نهه ګوتې په اړه مې پوښتنه کوله. په خواشینۍ سره باید ووایم هغه هېڅ ښه نه دی. هره شیبه کېدی شي بیا پرې حمله راشي. الله الله، ما ته خو هېڅ داسې ښکاره نه شو. ډېر ښه، یعنې هغه ښه ښکارېده. تاسې ما ته تبه بدرزه کوئ ښاغلیه. که دومره پوهېږئ بیا د هغه درملنه هم تاسې په مخ ویسئ. بله چاپنه هم راسره شته. سمه ده، زه به له دې ځایه لاړ شم. الله توبه توبه، دا څنګه سړی دی؟ سپین ګیریا، نه ګوتې ته ځان ورسوه او د مشر پیغام ورته ووایه. د تیر ځل په څېر بیا پولیسو ته ځان ښکاره نه کړې. تېروتنه یوازې یو ځل کېږي ښاغلی ثابته. هله نو وروره. همدا ځای ښه دی. ښه دی، د باندې ځای کنټرول کړه. د باندې حالت ښه دی، ستونزه نشته. اورحانه چیرته یې؟ ډېر نږدې یم، د درېدو ځای لټوم. اله چالانه کم. تر اوسه نه، زما د خبر په تمه شه. اله هم را رسېدلې. کله چې موږ عملیات پیل کو هغه به روښانه کړي. د هیچا موبایل به کار نه کوي.
عاقب غواړي د وروستي ځل لپاره ملکې سره خبرې وکړي. خبرو ته دې پام کوه ګوکمانه. اوکې مې وکړې. دا خو چمتو شو. کله چې نه ګوتې ته دا ورکم نو د مار په څېر به تاو راتاو شي. ما خدا سړی چیرته لیدلی و. توبه توبه. محکمې نجیب عمر سره ټکر وکړه. ته خو به نه یې پېژندلی؟ نه فکر نه کوم. سمه ده ډېر پام کوه. ډاکټر صاحب یوه شېبه صبر وکړئ. مهرباني وکړئ. اغلی نرسې ووایي ډاکټر صاحب د ناروغ حالت څنګه ده؟ د کوم ناروغ ډاکټر صاحب؟ هغه نه ګوتی دی څه دی پولیس چې ترې ساتنه کوي. بیخي ښه دی ډاکټر صاحب. سمه ده زه به یو ځل وګورم. هو پریز ته ډېره اړتیا لري. لیوانا پرازیت پرازیت یې اوري. هغه لا روښانه که عملیات پیلېږي. سمه ده پوه شوم. راځه چې ځو. سمه ده. دېرش دقیقې که راونوځي بیا نو بام. ممدوح راپور راکړه. څوک خو به نه وي راغلي. ممدوحه توبه توبه. په دې څه شوي؟ دا ولې کار نه کوي؟ عاطفه یو ځل دا وګوره کار نه کوي. نه عمر صاحب دلته یوه عمومي ستونزه ده. څه چې مو د نهه ګوتې کوټه کې نصب کړي وو هغه څنګه؟ هغه هم کار نه کوي. عاطفه همدا اوس دا ستونزه حل کړه. الله داسې ناڅاپه سمه شوم. ورځ بخیر. ورځ بخیر ډاکټر صاحب. ښه سړی واوسه. خاوره مننه تاسو ته هم. ممدوحه کومه خبره شوې؟ هرومرو کومه خبره شوې؟ امر صاحب څه شوي مو خبرې هم کار نه کوي. راځه ممدوحه په روغتون کې د کوم چا لخوا هرومرو عملیات روان دي. نه ګوتی. راځه مهرباني وکړئ. زه ډاکټر یم. لږ څه مخکې ښاغلی اوس دونې معاینه که. تاسې ولې راغلي؟ ښاغلی اوس ځان ووالي او زه زه هم وګورم. سمه ده مهرباني وکړئ. امیر صاحب په دې مخابرې څه وشول؟ په دې سړي څه شوي؟ غلی شه خبرې مه کوه. هیله کوم غلی شه سړیه.
ایوا 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 مرسته وکړئ. زه زر بیرته راځم. هاکانه څه خبره ده؟ څه وشول؟ نه پوهېږم امیر صاحب، ناڅاپه یې حالت خراب شو. ډاکټر هم څه ونه ویل. دلته څه خبره ده؟ ولې راټول شوي یای؟ کوم ډاکټر؟ ممدوحه نیازي حرکت وکړئ. منډه کوئ منډه کوئ. تاسې هېڅ نه وینئ په ده سړي د زړه حمله راغلې ده. نرسې ووایئ چې همدا اوس عملیات خونه چمتو کړي. سمه ده ډاکټر صاحب. زه یې زړه ته مساج ورکوم. مرسته وکړئ، زه مړ کېږم. راځه نیازي هلته دی. ما ته وګوره ډاکټره، زموږ له ډلې به هم یو کس عملیات خانه کې وي، سمه ده؟ دا سړی یوازې نشو پرېښودلی. ته لیونی شوی که څنګه؟ عملیات خانه کې د پولیسو څه کار دی؟ څه چې وایم ویې که، د دې سړي ژوند ته ګواښ دی. ومې ویل کېږي، ارامه اوسه، خوله دې بنده که. داسې نه کېږي. کېږي، وعدې اورېدل، هم داسې به کېږي. دا سړی چیرته لاړ نیازي؟ نه پوهېږم څارګر صاحب. ته یو خواته وګوره، زه یې دې خواته سمه هغه ده. باید پیدا کړو. زر کوئ راځئ. مرسته وکړئ، هغوی ما وژني. هاکانه پام هغوی ما کوه. وژني، مرسته وکړئ. امر صاحب پیدا څه دې مې پیدا کړل؟ جیمون امر صاحب. پښتو ووایه عاطفه. فریکانس خرابونکې اله، مخابرې هم د همدې لپاره کار نه کوي. نږدې چېرته به وي؟ سمه ده، ته له ما سره راشه چې اله ولټوو. خواره شئ، دننه او د باندې هر ځای ولټوئ. راځه چې ځو. حالت دننه ګډوډ شو. څنګه ګډوډ شو؟ له ما نه مخکې بل څوک ورغلی و، په نهه ګوتې هم د زړه حمله راغلی وه. د زړه حمله؟ مخکې له دې چې د پولیسو پام شي ورو ورو حرکت وکړه. څه وکړو څارګر صاحب؟ ها دننه به لاړ شو، د نهه ګوتې موضوع مهمه سمه ده څارګر صاحب. آغلی نرسې، تاسې تللی شئ. سمه ده ډاکټر صاحب. نارکوز چمتو دی؟ زما پان هغه ته اړتیا نشته. یو ځل وایي چې نه خلاصه کړو. ووایه ګورو، که بریالي نه شو بنده وایي کو بېرته به لاړ شو. تاسو څه وایئ؟ تاسو ډاکټر نه یئ؟ بخښنه غواړم هاکانه وروره، د پولیس کار ختم شو. هو مونږ تاسې څه کوئ؟ زویه هېڅ مه وېرېږه، پچکارۍ تا ته نه کوي. څه وشول؟ هغه کس مو ونیوه؟ ورک شو امر صاحب. دلته یې جیمور اعلی ځای پر ځای کړی. د همدې لپاره مخابرې کار نه کوي. فکر نه کوم دننه راوړی وي، اصل مطرح پورې کار کوي، کېدای شي د باندې وي. ممدوحه زه او ته د باندې ځو. حسنه ته هم پارکینګ وګوره، ته خپل ځای کې اوسه. سمه ده امر صاحب. پیکاسه ته یې غوښتل مو د نورو په څېر سا کوټې ته درشو، خو پولیسو اجازه رانه کړه. برېښنایي شوک چمتو کړه.
له پورته خوا نه لاندې پورې شپږ خانې ځای لرو. همدا به سم وي. بله کلمه یې د امر اخیستو معنا لري. خپل امر دا تشه خانې زر ډکېږي لږ پاتې. فکر کوم پولیس خبر شوي دي. دوی څه لټوي؟ نیم ساعت خو پوره شوی. جشن به پیل کم. یو ځل دا چاودنه وکړي شاوخوا ته به ډېره ګډوډي رامنځته کړي. که ونه وایې چې روحي هغه کتابچه چیرته وړې ده بیا به د آلې سره ستا مغزه پاخه کې پوه شو. هغه کتابچه چیرته ده خبرې وکړه. روحي هغه کتابچه داسې ځای کې پټه کړې چې یوازې موږ دواړه پرې پوهېږو. که پوه شي چې په ما کوم څه شوي نو هغه کتابچه پولیسو ته ورکوي. هېڅ چیرته یې نشي وړلی. که ما له دې ځای نه ونه باسئ بیا یې وړئ. که غواړئ چې هغه کتابچه واخلئ نو باید ما ونه وژنئ. ته دا ماته راکړه. څه کوې دا سړی وژنې؟ هو همداسې دا وژنم یې. ووایه کتابچه چیرته ده؟ ډېر وخت نه لرو. اوس به بم چاودنه وکړي. د څه شي بم؟ غږیز بم دی د پولیسو خواره کولو لپاره. مه ډارېږه چاته زیان نه رسېږي. داسې به په اسانه له دې ځایه ووځو. حالا نو بیړه وکئ. هر څه چې کوئ زر یې ترسره کئ. راځه چې هغه موټر هم وګورو. خبرې وکړه هغه کتابچه چیرته ده؟ هلانو زر یې راته ووایه رزیله هغه کتابچه دی چیرته ایښې ده؟ پولیس به پوه شي. هلئ نو ولاړ شئ. بم چاودنه ته شپږ دقیقې پاتې. خبرې وکړه کمعقله. ومې ویل خبرې وکړه. خبرې وکړه که نه؟ هغه کتابچه چیرته ده؟ صبر وکړه کفه. داسې نه کېږي. موږ ډېر لږ وخت لرو. ښه څه وکړو؟ دی هم له ځان سره بیایو. تاسې څه وایئ؟ زه پولیسو ته څه ځواب ورکړم؟ بخښنه غواړم د داسې کار اجازه نشم درکولی. بام دی. مامدوها څه شوي امر صاحب؟ دې خواته راشه. بام دی. یوه شیبه هم بیکاره نه کینی. زموږ په وسلو بیرته په موږ برید کوي. کیدای شي ګواښ یا هم زیان درته ورسیږي. که خبره نورم جدي شي تا به ووژني. هغه کسان چې نه ګوتای وتښتاوه. ته څه وایه ته چا وتښتاوه؟ باور وکړه زه خو هېڅ پوه نه شوم. که د پولیسو یا رسنیو لاسته ورشي زموږ مبارزې ته به زیان ورسیږي. د ټپلاملي مرمۍ ده. دا تاسې څه وایئ؟ ډاکټر صاحب دلته راشئ.